أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا عليه وسلم وبعثه مقاما محمودا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
د الله سبحانه وتعالى دا کتاب عظیم کلام آخری آسمانی ہدایت نامہ د زندگی په هر موڑ کې زمونږ ستاسو راهنمایي کوي او بیا د دې چې کومه شرح د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه په دې قرآن کریم باندې اول عمل کوونکی هغه زموږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې قرآن هغه تشریح په خپل قول فعل او تقریر سره وکړله او یو جماعت د صحابو رضی الله عنهم هغه تیار کړو دغه ډله د نبوي دور د په قرآن باندې اول عمل کوونکي خلک دی هغوی موږ ته دا وښودل چې ته به د قرآن والا څنګه جوړیږي او تا کې به څنګه هغه ښکلي صفات راځي چې په دې قرآن کې په الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته زیری ذکر کړي دي هغوی ته بار بار بشارتونه ذکر کړي دي لکه تاسو په تفسیر کې دا اورئ چې لکه دې آیت کې بشارت دی یعنې زیری دی د دنیا چې دا عمل دی کو په دنیا کې به الله تعالی دا فایده درکړي دومره اجر به درکړي او دا چې دی بشارت دی د آخرت یعنی مطلب دا دی چې دا عمل وکړي نو په آخرت کې به تعالی الله رب العالمین دومره اجر او ثواب درکړي دغه اعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه وکړل په دې ایتونو په دې قرآن عمل وکړو الحمدلله نن موږ ته هغه په صحیح سندونو سره را رسېدلي هغه ټول اعمال دا کوم ایتونه چې ما ولوستل دا د شپې د قیام او د تهجد په باره کې دي چې دا یو ډېر لوی عظیم عمل دی هر مؤمن په زړه کې دا ارماني چې سړی مؤمني د عبادت سره شوقي د الله سره مینه چېرې کاش کې زه د شپې په یو ټایم کې راپاڅېدلی او د الله رب العالمین د بندګۍ دپاره مې داسې قیام وکړلی چې د خپې مې ستړی شولی دومره قرآن مې پکې ولوستلی چې زما ډېر قرآن یادي او ویل ولمه او داسې اوږده سجده وکړم چې دا ولې مې پکې ستړي شي او ډېر دا تسبیحات پکې م داسې ووایم بې شماره بې شماره خو دا ارمان که ستاسو خیالي په دې جمعې کې لږ ښه پوره کېږي چاته چې الله توفیق ورکړی ځکه شپې راوږدې شي په دې اوړي کې لږ ګراني زمونږ په مدرسه کې زمونږ یو ناظم صاحب الله رب العالمین دې ورته جنت الفردوس ورکړي اوس وفات دی شیخ سمیع الله صاحب نوم یې هغه به ویلي دې مدرسه کې خو طلبا هسې مره شپه قیام ته راپاڅېږي د شپې تهجد کوي طلباو نظام داسې جوړي چې کور خو نه وي که نه بس کار اساني طلبا ټول راپاسي تهجد کوي څوک د شپې چې قیامو کې سبق زوتی حافظان پکې خپل تلاوت کوي لګي روجي پکې ډېر ملګري نیسي په دې دغه کې به دې مدرسو کې نو هغه به اکثر داسې خبره کوله دي طلباو ته د رغبت دپاره وایي زه هغه طالب ته شاباش ورکوم چې وایي د جمعې په شپو کې خو راپاڅېدل وایي اسان دي که شپه اوږده شي هسې هم د سړي دا ډډې لږې ستړي شي مړه بس دی خو بس خوب پوره دی پاسېږه عبادت وکړه چې وایي دی د اوړي په شپو کې د الله عبادت وکړي ځکه دا شپه مختصره خوب پکې نه پوره کېږي ګرمي وي او اکثر پکې بجلي مزي راځي خوب هم د سړي ګډوډ شي خو چې دی په دې ګرمۍ کې د الله عبادت تر شپې راپاسېده دا وایي کمالي انسان دی کمالي انسان دی سلفو به هم دا ویلې چې د اوړي دا روجې او د شپې قیام دا ډېر ګران دی او د خواهش خلاف دی دا نه کوي مګر خوش قسمته خلک به کوي چې الله تعالی په خپلو خصوصي بندګانو کې شمارلي ځکه چې د شپې راپاڅېدل ډېر ګران وي وړه شپه وي ورځ ډېره اوږده وي روژه نیول پکې ګران وي نو بیا به دا فرمایل لکه وروسته به زه هغه اقوال ویم انشاءالله د دې جمعې په باره کې نن خطبه ده چې دا د جمعې موسم یو غنیمت وګڼو موږ تاسو بیا به ویلې چې زموږ دپاره غنیمت دا جمعې دی وایي که د ورځې روژه نیسي هم لنډه ده اسانه ته چې په ځان پوهېږي ماښام اذان به شوی او دا د شپې قیام یې اسان دی خو د فیسبوک والا دپاره ګوره ګران دی فیسبوک کې چې څوک کوي که نه د شپې دې شي ته پروت دی نو ته چې د شپې لیټ وده شي نو بیا به کوم ټایم راپاڅېږي خو چې تا سره اهتمام وي او دا سیز بند کړي
او ته په دې نیت وده شي چې زه به د شپې راپاسم الله رب العالمین تا ته خوب هم درکړي په هغه خوب کې درته برکت هم واچوي د بدن راحت هم او د قیام توفیق هم الله سبحانه وتعالی تا ته درکړي او د مؤمنانو په صفت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړي کوم آیتونه چې ما ولوستل د سورته الف لام میم السجده او دا هغه سورت دی چې د جمعې په ورځ د سهار په مانځه کې په اول رکعت کې به نبي صلی الله علیه وسلم لوستو سجده به هم پکې کوله او په دویم رکعت کې به سورت الدهر لوسته ځکه دې کې ډېر ناشنا رازونه دي دې دواړو سورتونو کې د مؤمنانو صفات پکې دي د ابرارو صفات پکې دي او د قیامت حالات پکې دي او د جنتیانو د جهنميانو احوال پکې دي ډېر عجیب سورت دی دا هم او سورت الدهر هم اکثر قاریان او زموږ د مساجد امامان هغه د مسنون قرائت نه کوي او بل خلکو کې ناراضتي ده چې کوم امام دا قرائت هم کې څوک بس بیا د سهار جمع نه کوي وایي دا د سهار د جمعې مونځ ډېر اوږد کوي حالانکه زه وایم هغه قوم به ډېر خوش قسمت دی چې یو امام هغوی ته د سهار په مانځه کې دا قرائت کوي د جمعې په ورځ ځکه چې دا مسنون قرائت دی لکه د جمعې په ورځ مسنون قرائت په اول رکعت کې به نبي صلی الله علیه وسلم سبح اسم ربک الاعلی ویله په دویم کې به هل اتاک حدیث الغاشیه ولوست په اختر کې به هم دغسې کول دا مسنون قرائتونه چې دي کې رازونه شته دی فواید دي او د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري پکې ده بل پکې فواید دي الغرض مقصد مې دا دی په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی فرمایي دا مؤمنان چې دا زما په آیتونو باندې ایمان راوړی دی او بیا په دا آیتونه اثر وکړي نو د آیتونو د اثر د وجې نه الله ته سجدې لګوي دې نه مخکې هغه آیت السجده دی چې سجده به کېږي هغې کې الله دا خبره ذکر کړې چې انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله فرمایي مؤمنان بېشکه هغه خلک دی چې زما په آیتونو باندې ایمان راوړي کله چې دوی ته نصیحت ورکړی شي په دې آیتونو منه دوی ته د قرآن د آیتونو درس وکړلی شي ذکرو یې ویلی دی دی نه دی ویلی چې صرف تلاوت پې وکړلی شي ذکرو معنا دا ده چې تذکیر پې وله ورکړلی شي د قرآن د دې آیتونو مقصد د دوی مخې ته بیان شي او دا د قرآن په درس کې کېږي ځکه هغې کې سړی پوره پوه شي ډېر څه مطلب دی نو د آیتونو په دوی باندې دا اثر کړی په دې مؤمنانو چې الله ته په سجدو باندې ورپرېوځي او د الله تسبیح او حمد وایي او تکبر او لویوالی نه کوي ځکه چا چې کله هم استکبار او لویوالی کړی الله رب العالمین ذلیله کړی دی او الله شرمولی دی او بیا الله رب العالمین فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا کیږي د دوی اړخونه د بسترونه معنی د شپې راپاسېږي په بستره باندې د اړخ پروت خو د اړخ را جدا کړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا کیږي د دوی د اړخونه د خپلو بسترونه او د بسترې راپاسېدل ګران کار دی ګوره اکثر دا خبره مونږ کوو ډېر ځوانان دي په منونو اوسپنې اوچتولی شي باډي بلډینګ کلب کې لګې ورزش کوي که نه څوک یې د باډۍ جوړول دپاره کوي څوک یې د فټنس دپاره کوي خو ګوره دا یو بړستن د ځان نه نشي اوچتولی سهار کې یا د تهجد په ټایم کې اصل ځواني او تکړهوالی او پهلواني دا ده چې دا بړستن اوچته کړي د ځان نه د شپې په ټایم کې او دا اړخ راوچت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ګران کار دی مګر چاته چې الله رب العالمین په قسمت کې لیکلی هغه ته الله آسان کړي الله یې اسانوي دا توفیق الله ورکوي نو ته به د الله نه غواړې زه به د الله نه غواړم چې الله توفیق راکړي او چې کله دې نیت وکړو د الله نه دې وغوښته الله توفیق درکوي الله رب العالمین ستا دعا نه رد کوي یاد ساته د شپې به دې الله سبحانه وتعالی راپاسوي دې وجې نه د ایمان والو په صفت کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې د دې د اړخونه جدا شي د بسترونه او د شپې الله رب العالمین ته راپاسېږي او څه کوي یدعون ربهم خوفا وطمعا د خپل رب نه دعاګانې غواړي الله ته زاریګانې کوي الله سبحانه وتعالی ته جړاګانې کوي او نبی علیه السلام فرمایي وایي دا ګران کار دی وایي چې کله د شپې ته اراده وکړي چې زه راپاسم او سهار مانځه کې هم دا چیري ته وایي چې زه راپاسېږم وایي شیطان راشي تا ته دا غوږ داسې وټپوي لکه مور چې ماشوم وده کوي که دا غوږ به داسې ټپوي او وایي دې شاته
سټ طرف ته یو درې غوټې ورکړي. اوس دا خو موږ ته ښکاري نه که نه دا غوټې، تاسو چېرته لیدلي سټ طرف ته غوټې؟ خو چا ویلي دي؟ زموږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا معنوي غوټې دي، دا ظاهره کې ښکاري نه، دا هغه د غفلت غوټې دي. زموږ نبي ویلي زموږ د ایمان څنګه چې شیطان ښکاري نه موږ ته په نظر، خو چې څه کوي هغه موږ ته الله او رسول ویلي وایي به زموږ ایمان دی. یو کار یې دا او په دې غوټو باندې دې دم وایي، د شیطان خپل دمونه شته. څه وایي؟ علیک بلیل طویل، مړه شپه له اوږده ده، اوږده شپه ده، مړه دا څومره ډېر ټایم دی سه، اوږده شه اوږده شه، لږ وروسته به تهجد ته راپاڅي. داسې درته نه وایي ډېر استاز دی چې مړه مه پاڅېږه تهجد ته، مه پاڅېږه سهار لمانځه، نه نه وایي پاپسې، لا خو ټایم ډېر دی که نه په دې چل، ځکه ته خو ورته معلوم چې ته نیک سړی، ته ښه سړی، ته پاڅېږې عبادت ته، زړه دې کېږي، په تا دا دم وایي مړه شپه لا ډېره اوږده ده، دا خو د ژمي شپه ده، لږ صبر وکړه پاپسېږي. دا دم دی وایي لګی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا مؤمن راپاڅېږي به د خپله بستره کې او نیغ کښېني به د دې شیطان دا یو غوټه پرانیستلی شي، ځکه بېکار لږ اسان شي که نه، هغه یو دم یې بېکاره شي. او بیا چې کله دی ورپاڅېږي د بسترې نه کوز شي او اودس طرف ته روان شي، اودس وکړي بله غوټه هم ختمه شي، او بیا چې کله په مانځه ودرېږي بله غوټه هم ختمه شي. د الله عبادت ته او د الله بندګۍ ته بیا دی الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حدیث کې راځي، عایشه رضی الله عنها فرمایي د شپې قیام ته به راپاڅېد او دومره اوږد قیام به یې وکړو حتی تتفطر قدماه، چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا دواړه خپې مبارکې قدمونه به وچاودل، اوبه پړسېده به یې وچاودل د ډېر تکلیف د لاس. زما به پرې رحم راغو، ما به ویلې د الله نبي تاسو ته خو الله سبحانه وتعالی ګناهونه ټول معاف کړي، مانه د ګناهونو نه پاک یې، پیغمبر یې بیا د پیغمبرانو سردار، نو دومره ډېر مشقت ته څه ضرورت دی؟ ستاسو خو لږ عبادت هم هغه کافي دی. دا دومره ډېر عبادت دی د الله نبي ولې کوئ چې په ځان باندې دا دومره لوی تکلیف تېروئ او دا خپې مبارکې مو پړسېږي بیا وچوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای عایشې چې کله الله سبحانه وتعالی په ما باندې دومره لوی رحم کړی، دومره اوچته مرتبه یې راکړې ده چې زه د ګناهونو نه پاک او معصوم ګرځولی، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، آیا زه به دا اوس نه خوښوم چې زه د دغه الله شکر ګزاره بنده شم چې دا دومره غټ نعمت یې را باندې کړی، د دې شکر دا ادا کوم چې دغه شان اوږد قیام ورته کوم او د اوږدې سجدې ورته لګوم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مونځ ته د شپې مونځ ته د الله نبي شکر ویلی دی. مونږ خو یو شکور ډوډۍ وخورو بیا په ګیرې لاس راکړو شکر الحمدلله، هغه دعام د طعام نه بعد چې کومه په حدیث کې راغلی هم چاله نه ورځي او څوک یې که چاله ورځي نو ویي نه، خو یوازې دا شکر نه دی. شکر کې معنا د اظهار پرته ده چې الله د باندې کوم نعمت کړی دی په ځان راښکاره کا، بل د دې نعمت نسبت الله سبحانه وتعالی ته وکړه. چا چې درله دا نعمت درکړی دی دا مه وایي دا زما د مټو زور دی، ما ګټلي دا پیسې او ما کښېنه د پیشو په شان ته میو میو دي جوړ کړي، تا څه کړي؟ ته څوک یې چې ما او زما او زما، دا ما او زما دا قارون، فرعون، حامان، د کافرو قرآن کې اقوال وګوره او واقعات، دا ټکي به هغوی ویل ما او زما او ما او زما. مونږ هېڅ هم نه یو، ځان له صفر نمبر ورکوه مګر هله چې الله سبحانه وتعالی توفیق راکړي. نو کوم توفیق چې الله درکړه د دې نسبت به م الله دی، دا الله توفیق. زه په هېڅ کې هم نه یم، دا عمل ما نه شو کولی، شکر دا دی چې الله ته نسبت وکړه او بیا دا نعمتونه چې الله درکړي دا د هغه په رضا کې استعمال کا، دې ته شکر وایي. دا کوم انعامات چې در باندې الله کړي دا د هغه په مخالفت کې مه استعمالوه، چې الله درله ښایسته روغ بدن درکړی دی او ته رالګېږي دا بدن د الله په حرامو کې استعمالې، دا به د جهنم په اور بیا الله سموي، یاد ساته دا به د جهنم په اور سمیږي چې دلته تا د الله په بندګۍ سم نه کړلو، د الله په عبادت، نو بیا یې د دې د سمولو دپاره ځای تیار کړی دی. الله دې هغې نه مونږ وساتي، الله یې دلته مونږ سم کړي. نو دا خپل د ځان اصلاح، شکرګزار بنده جوړېدل دا د الله په عبادت او بندګۍ سره کېږي چې انسان د شپې قیام کوي
بیا خاص کر په دې موسم کې چې د شپې الله سبحانه وتعالی په دې جمع کې اوږدې کړې وي نو الله رب العالمین فرمایي د دې د اړخونه د بسترونه جدا کېږي او د الله نه دعاګانې غواړي خوفا وطمعا په داسې حال کې چې دا مؤمنان د الله نه یریږي او د الله نه تمم ساتي دعا چې غواړي دا دوه خبرې به پکې ده د قرآن نه زده کړه به د الله نه یریږي او د ګناهونو معافي به غواړي که چې زه ډېر کمزوری او به د الله نه تمه کې چې رب العالمین به زما دا دعاګانې قبلوي مخلوق نه تمې مه کوه مخلوق سره څه دي څه شی دي ورسره د الله نبی فرمایي دا ټوله دنیا الله رب العالمین ته د ماشي د وزر نه سپکه ده نو چې دا ټولې دنیا یو بادشاه شي نو داسې وایي ده سره د ماشي د وزر نه سپک شی دی دی به ما له سره کړي او تا له به څه درکړي چې ته د ده نه تمې ساتې دا څوک دی دی به تا له څه درکړي دی به ما له څه راکړي هغه الله نه ولې نه غواړي چې هغه سره هر څه دي هغه الله چې فاطر السماوات والارض دی هغه الله سبحانه وتعالى چې الله رب العالمین فرمایي ولله خزائن السماوات والارض ټولې خزانې د ځمکې او د اسمانونو هغه سره دي هغه رب نه د شپې دا مؤمنان دعاګانې غواړي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې په آخري حصه کې الله رب العالمین اسمان د دنیا ته نزول کوي او دا موضوع تاسو بار بار اورېدلې الحمدلله تاسو پوهې په دې باندې یو خو بدعتیانو ګمراه ډلې چې پکې تاویلونه کوي د الله په صفاتو کې د الله رب العالمین صفات چې کله راغه په دې ظاهر به موږ څه ساتو ایمان ظاهري معنا به کوو خو په حقیقت یې ما ورته نه پوهېږو کیفیت او مثال به ورله نه بیانوو چې داسې او داسې به پکې نه کوي بس د الله رسول ویلي زموږ په ایمان دی چې الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزېږي څنګه دا څنګه سوالونه چې کوي دا ټول ګمراهان دي په دې نیټ کې تاسو ګورئ بعضې ګمراهان او څنګه الله راکوزېږي او دا خو چې راکوز شو بیا خو عرش خالي شي او بیا خو دا خو ته داسې یې که نه چې بره چت نه لاندې راکوز شي نو بیا چت تا نه خالي شي او دلته یو چې دلته نه وخېږي نو بیا دلته نه بیا هلته دا مثالونه ځان دپاره وایي دا د الله دپاره وایي ته الله په ځان قیاس کې الله رب العالمین قرآن کې موږ منع کړي فلا تضربوا لله الامثال د الله دپاره مثالونه مه وایه لیس کمثله شیء د الله په شان هېڅ څیز نشته دی د الله رب العالمین ذات څه زما او ستا په شان خو نه دی چې ته د ځان دپاره دا خپل مثال په هغه ور فټ کړي دا خبرې مه کوه بس چې د الله نبي فرمایي به زموږ په ایمان دی څنګه چې د الله رب العالمین د لوی او عظیم شان سره لایقه ده هغه شان الله رب العالمین اسمان د دنیا ته نزول وکړي او بیا الله رب العالمین اواز کوي آیا څوک شته دی هل من مستغفر فاغفر له څوک شته دی چې ګناهونه یې کړي خطایانې دې شوي دي او بخښنه غواړي دا د بخښلو ټیم دی چې ویې بخښمه الله اکبر څوک شته دی چې د رزق مشکل دی ورته د کاروبار مشکل دی بله پریشاني ده چې زه ورله سوال قبول کړم دغه ټیم دی څوک شته دی چې بل څه مشکل دی بل څه زما نه غواړي چې هغه ورته ورکړم الله رب العالمین موږ ته هره شپه په خپله هغه اواز کوي موږ بړستن په ځان راکاږو چې مړه سهار نه به ګوري یو افسر ته مې درخواست ور وړی دی هغه به راله کار وکړي افسران وراله داسې کارونه وکړي چې ملک ټول شړشم شړشم شو لکه هغه څوک چې کار کوي هغه ته اواز وکړه بیا به پته ولګي څوک چې کارونه کوي هغه الله ته لږه خوله ورانه کړه بیا به پته ولګي چې کارونه څنګه کېږي زه تاسو ته دا نه وایم چې دا ظاهري اسباب مه استعمالوئ ظاهري اسباب به استعمالئ خو حقیقي او اصلي سبب الله رب العالمین ته رجوع ده الله رب العالمین ته زاري وکړه هغه ته فریاد وکړه بیا الله رب العالمین دا ظاهري اسباب هم برابروي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان په خپل عریش کې ناست دی هغه کومه خیمه چې ورته لګېدلې وه ملګري کم دي اسباب کم دي کافر یو په درې ډېر راغلی دی نبي علیه السلام لاسونه مبارک اوچت کړو په ژړا شو دعاګانې اول یې دعا وغوښته او ویې ژړل ډېرې وژړل تر دې پورې چې دا صادر مبارک تې لاندې د دیولو نه دغه شو پرېوت او یا الله دا لږه ډله ده زما ملګري دي یو موټی ملګري مې برابر کړي دي دا دومره کالو محنتونه مې وکړه دغه ملګري دي میدان ته راسره راغلي غیرتي ملګري دې ته غیرتي ملګری وایي چې په تکلیف کې راسره ودرېږي دا نه چې تکلیف وخوری چې بیا نشات دی نو بیا
ابو بکر صدیق ورته ویل الله نه دا تاسو چې کومه دعا وغوښتل الله قبول کړه بس دومره په زارۍ دومره په عاجزۍ دعا وکړه زما یقین دی چې الله تعالی قبول کړي بس دی رحم یې پرې راغو په نبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام په خپله دعا دومره یقین چې راپاڅېده او دا میدان څنګه جوړ شه د بدر د الله نبي فرمایل سيهزم الجمع ويولون الدبر د سورة مدثر د آیت ولوست سيهزم الجمع ويولون الدبر زر دی دا ډله به شکست خوري دا چې زمونږ په مقابل کې راغلي یو په درې تاسو تخکاري هر قسم وسایل دي ورسره تعداد هم سیوا دی وسایل هم سیوا دي د دې زمانې ټکنالوژي هم ورسره ده موږ تعداد هم کم دی وسایل هم کم دي موږ به غالبه کیږو او دوی به شکست خوري ويولون الدبر لږ ساعت بعد وګورئ شاګانې به راواړئ او به تختی شا به یې راواړئ هغه منظر صحابه وکتل دا په هغه یقین سره نبي علیه السلام دعا وکړه د الله نه یدعون ربهم خوفا وطمعا د الله نه به دعا غواړي هم به د الله نه یریږي هم به د الله نه تمه چې بل در خو نشته موږ هېڅ د بابا نه غواړو که نه قبر نه خو نه غواړو جنډو نه خو یې نه غواړو د محرم د اس نه خو یې نه غواړو چې ذوالجنان نوم مرله ایښی دی او اجدا به موږ له چې کوم دی کارونه جوړوي او یا د هندوانو په شان څه د غواګانو نه خو یې نه غواړو الله سبحانه وتعالى دعاګانې قبلونکی دی امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قرآن کې الله رب العالمین فرمایي څوک دی ما ته یې وښایه الله چې قبلې دعاګانې د یو مجبور او د لاچاره انسان چې کله تی دعا وغواړي څوک دی الله یې ما ته موږ هغه دی که نه هغه فلاني ځای کې هغه د من دانې سیمه وه الله وایي ته ما ته وښایه نشته دی او ته یې شته الله وایي څوک دی چې تا باندې یو تکلیف راغلی او تا له چې کوم دی دعا قبوله کړي او تی ورته ښیې چې نه هغه دی که نه ګوره زامن هغه ورکوي قرضونه هغه بل خلاصوي پلانې بیماري هغه پلانې بابا ښه کوي پلانې بیماري پلانې بابا ښه کوي هغه بل د لیونو بابا دی دا بل د ګوزن بابا دی الله وایي نشته او ته ورته وایې شته دا څومره د قرآن خلاف عقیده ده د عقیده د قرآن نه زده کوي الله وایي دعا زما نه غواړه زه دعا قبلونکی یم الله دعاګانې قبلوي او دعا به غواړي په دې طریقه هم به د الله نه یریږي هم به د الله نه څه کوي تمه به وي ځکه چې کله دې دعا کې دا تمه نه وه او په دې یقین دې نه غوښتله او ته چې بس مړه دعا مې وکړه یا به قبوله شي یا نه دا دعا نه قبلېږي ته پکې په خپله شکي نه الله خو زما په اړه خبر دی که نه چې دا دعا یې څه وکړه بېشوق نو تا ته نعوذ بالله الله تعالی چې کمزوری ښکاري نعوذ بالله هغه سره خو هر څه دي هغه نه خو چې غواړي دلته به یقین جوړي ښه په یقین به یې غواړي چې زما رب هر څه کوي ته په دې یقین وغواړه بیا ګوره او بل به وایي نا امیده کېږي نه دا نه چې بس خالي اوس دې دعا یاره د جمعې په ورځ مې دعا وکړه قبوله نه شوه نه زموږ څه په الله قرض نه دی بل الله حکیم ذات دی هغه په حکمت سره قبلوي دا دعا سبا هفته بعد میاشت بعد کال بعد موسی علیه السلام دعا وکړه هارون علیه السلام پې امین ویل ویل یا الله د فرعون تباه کړي ستا د دین دشمن دی زه دعوت کار کوم دی راته رکاوټ جوړېږي دی زما په مقابل کې ودرېدلی ما کار ته نه پرېږدي هارون علیه السلام ویل آمین دا بادشاهي وله تباه کړو دا مالونه هم ترې واخلو قرآن کې الله څه فرمایي قد اجیبت دعوتکما تاسو دواړه مظلومان یې دعا مې درله قبوله کړه موسی او هارون علیه السلام ته الله فرمایي او 40 کاله پس الله فرعون تباه کړ کله کله د یو دعا اثر 40 کاله پس راوځي خو پیغمبرانو حوصلې ډېرې زما ستا دعا الله دومره نه لیټ کوي دومره مه بې حوصلې کېږه الله حکیم ذات دی دعا نبي علیه السلام فرمایي پرېږده مه بار بار دا دروازه ټکوه د رب دا دروازه ټکوه یو ورځ به دا دروازه څه شي کلاوه به شي یقین ساته دا در کلاویږي الله رب العالمین ځکه فرمایي یدعون ربهم خوفا وطمعا دې کې بله فایده دا شو چې په کار دا د سړی د شپې راپاڅېږي تهجدو کې نو دعاګانې وغواړي او که چاته په عربۍ کې دعاګانې یادي په دې سجده کې ډېرې دعاګانې غواړه د شپې په تهجدو کې چې کله درته یادي مختلفې دعاګانې ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه حالت دی د سجدې چې دا حالت ډېر قریب دی د دې چې په دې کې دعاګانې قبلېږي د شپې
خاص کر هر وخت چې سړی په نفلو کې دعا غواړي په سجده کې غوښتلی شي خو بیا خاص کر د شپې په ټایم کې په سجده کې دعاګانې غوښتل او دغه رنګه بیا ورپسې الله رب العالمین فرمایي ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغه مالونو نه چې موږ دوی له ورکړي د الله په لاره کې خرچ کوي مالونه لګوي د الله رب العالمین په دین باندې نو الله فرمایي کله چې انسان دا کار وکړي په بدن یې زما عبادت وکړي په مال باندې دې انفاق کوي دله زه څه ورکوم الله رب العالمین فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین هیڅ نفس ته دا پته نشته هیڅ نفس ته دا پته نشته چې د ده دپاره د سترګو څومره یخوالی تیار کړی شوی دی الله څه معنا سترګو یخوالی کنایه د څه نه ده د خوشحالۍ نه الله فرمایي زه به دې سترګې یخې کړم دا سترګې چې د خوب نه محرومې کړې او ما ته د شپې ودرېدې تهجد دې وکړه ټول خلک په خوب ودرېدي او ته ما ته ولاړې یاد ساته دومره نعمتونه د جنت به درکړم یاد ذکر کړي بیا نه دي بس صرف اشاره ورته چې ستا دا سترګې به زه یخې کړم د هغې په لیدو باندې یعنې ډېر زیات به دې دا زړه خوشحاله شي او بیا الله رب العالمین فرمایي جزاء بما كانوا يعملون دا بدله ده دغه عملونو چې د خلکو کول معلومه شوه چې موږ ته بدله په څه میلاویږي په اعمالو عمل به کې دا نه چې عمل به نه کې او هغه یهودو به صرف تشې ارزوګانې کولې قرآن کې به الله رب العالمین رد کړی دی چې دوی به دا جنت ارزو کوله دا به ویلې یهودو نصاراو او خاص کر یهودو به غټې دعوې کولې نحنو شعب الله المختار موږ د الله تعالی ډېره غوره او بهترینه ډله یو او کله به ویلې یهودو نصاراو نحنو ابناء الله واحباؤه موږ د الله تعالی نازولي یو الله محبوبان یو په موږ کې ډېر پیغمبران رالیږلي لکه دا بعضې خلک کوي چې زموږ خټه داسې پاکه ده موږ پلاني خاندان سره موږ پلاني په خاندانونو والله که خلاص شي الله رب العالمین په بني اسرائیل رد کوي په دغه ځای کې چې پیغمبران درکې تېر شوي دي او اوچت خلک درکې تېر شوي خو تا نه به د هغوی د عمل تپوس نه کېږي تا نه به د چا د عمل تپوس کېږي د دې خپل عمل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله فرمایي هغه ډله تېره شوې ده چې اتې یادې چې نیکه مې داسې نیک سړی و په نیکونو کې مې پیغمبران و داسې اوچت اوچت اولیا و بزرګان الله فرمایي هغه ډله تېره شوې ده د هغې قیسې مه کوه هغه الله له ورغلي هغې نه به م الله تپوسونه کوي هلته لها ما کسبت هغه ډلې دپاره خپل عمل دی د خپل عمل جواب او حساب به ورکوي ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره ستاسو عمل په کار راځي تا نه به ستا د عمل تپوس کېږي ته به په خپل عمل خلاصېږي ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه به د هغوی د عملونو تپوس نه کېږي چې ته زما نیکه ډېر ښه سړی تېر شوی پلار مې داسې او پلان یې داسې نه خپل عمل وکړه نبي صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته وایي ټولو نه چې ورته کومه ګرانه او محبوبه لور د کشره فاطمه رضی الله عنها څه ورته وایي ای زما لورې ای فاطمې سلینی ما شئت چې څه دې خوښه ایمان یې وغواړه سوال رانه وکړه که زما سره و زه به یې درکړم پلار دی څه ضرورت دي او ما سره و پوره کولی مې شو به خو یاد وساتئ لوري چې په دې ټال ونه زانګې چې بس پلار خو مې پیغمبر دی او که خیري به سیس عمل به نه کوم او سیده به جنت ته ځمه د قیامت پر ورځ نه 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 خپلې لور ته څه وایي فلا اغني عنك من الله شیئا د الله په دربار کې زه تا نه معمولي د الله عذاب نشم اړولی ای لوري په دې تمه ګوره کښېنه خپل عمل به کې د الله عبادت او بندګیانې به کې او په هغې به خلاصېږي ګوره یاد ساته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته دا تربیت ورکړی نو اعمال کول نیک اعمال او په هغې کې خپل ژوند تېرول او بیا الله فرمایي مؤمن او فاسق یو شان نه دی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون الله فرمایي آیا هغه کس چې هغه مؤمن دی دا فاسق په شانته دی من یو سړی ایمان والا دی نیک اعمال کوي ښایسته او بل فاسق فاجر ګناهګار په حرامو نیغ ورتلونکی هېڅ پروا د یو شي نه ساتي دا دواړه ولې برابر دي الله فرمایي دا دواړه نه دي برابر دا ستاسو غلط سوچ دی چې تاسو دا ټول خلک یو شان دي ټول خلک یو شان نه او بیا ما دا خبره کوله خاص کر دا عمل په دې موسم کې آسان دی چې دا شپې الله سبحانه وتعالی اوږدې کړي په دې جمعې کې دا موقع غنیمت ګڼل پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل بهترین او افضل منځ پس د فرض منځ نه د شپې منځ دی ځکه د خواهش خلاف پکې ډېر دی کوم عبادت کې چې د خواهش خلاف ډېر وي په هغې الله رب العالمین اجر ډېر ورکوي ځکه مجاهده پکې ډېر وي
کړهو پکې ډېر دی. او بیا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه به فرمایل د سلف به یو بل د دې جمی په باره کې زیری ورکوو. زما په خبره پوهېږي که نه پوهېږئ؟ د دې جمی په باره کې به څه ورکول؟ زیری به یو بل نه ورکول. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبي علیه السلام اوچت صحابي دی. او موږ چې کومه سلسله د صحابو شروع کړي ان شاء الله تعالی را روانې جمعې نه به زه د حالات د الله په توفیق بیانوم ان شاء الله تعالی چې دا څنګه انسان و. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل مرحبا بالشتاء، مرحبا او په خیر راغلی دي د جمعې دپاره. جمعې ته به ویلی چې په خیر راغلی، لکه سړی چې د یو خوږ میلمه استقبال کوي. جمعې ته به صحابه خوشحالېدل ځکه د عربو ځمکه ډېره ګرمه وه، ډېر تکلیف به په اوړي کې به د ورځې کارونه به وکړه، بیا به د شپې شپه م وړئ، نو دا قیام ته راپاڅېدل به ډېر ګران و. ایو خو د قیام عادت و، خو دې جمعې کې به وخت ډېر و نو تلاوت به پکې ډېر کېده او قیام به پکې ډېر کېده. فرمایل به تنزل فيه البرکه، وایي په دې جمعې کې برکت نازلېږي. ویطول فيه الليل للقیام، وایي دا شپه پکې د قیام دپاره اوږده شي چې ته قیام کې خوب به دې پوره شي او قیام به هم وکړي. وختي مې راته ویل ګوره چې د ټک ټوک د فیسبوک نه ځان وساتې هله ګوره دا نه چې ټوله شپه دې په دې کې تېره شي، بیا خو سهار لمونځ ته سړی نه شي پاڅېدلی، شپې قیام کم ټایم کې کوي. او وایي دا ورځې وړه شي، نو چې وړه شي نو په دې کې وایي دا روژه نیول اسان شي. د شپې تهجد هم اسان شو او د ورځې نفلي روژه نیول دا هم اسان شو. نو دا یو ډېر ښایسته موسم دی او ډېره ښکلې موقع ده د نیکو اعمالو د جمع کولو دپاره. دغه رنګه عبید بن عمیر رحمه الله به فرمایل وایي هغه به دا ویلي چې کانه یقال اذا جاء الشتاء، وایي زموږ په معاشره کې به دا خبره کېدله، خلکو به ویله، نیکه معاشره وه نو ټولې به د نیکۍ خبرې وي، په کور او په بازار او په لارو کې او په مساجدو. د هنګا بنګا خبرې به یې نه کولې، بلکې دا د نیکو خبرې به وي. وی دا به ویلی کېده چې کله به جمع راغه یا اهل القرآن، ای قرآن والاو، طال اللیل لصلاتکم، بل روایت کې راځي طال لیلکم لقراءتکم فقرأوا، شپه م اوږده شوه د قرات او د قرآن لوستو دپاره، قرآن پکې اوس لولئ، شپې راپاسه اوږده اوږده رکاتونه کوه، ډېر ډېر قرآن پکې وایه. څوک چې حافظان دي دا یې خو مزي دي، او څوک چې حافظان نه دي د غرونو دپاره دا د خوشحالۍ حدیث دی چې بخاري کې راځي چې ته قرآن په لاس کې داسې نیولی شي، د شپې ولاړې قرآن ته ګوري او تلاوت ته کوه. کیدای شي چې په دې جمعې کې ته دوه درې ختمونه وکړې د شپې، چې جمعه تېرېږي تا دوه درې ختمونه کړي د شپې، قرآن دې سر ته پکې رسوی. نو چې روژه راځي سم به ټریننګ شوی د الله په توفیق، د قیام سره به عادت شوی. نو وایي شپه اوږده شوه، ای قرآن والاو خوشحاله شئ، ستاسو اوږده اوږده رکاتونو دپاره وایي موقع راغه، اوږده اوږدو قراتونو دپاره موقع راغه. او بیا به فرمایل وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا، ورځ وړه شوله د روژې نیولو دپاره، نو دا موقع غنیمت وګڼئ، دا موقع غنیمت وګڼئ. دا د شپه لکه چې الله رب العالمین موږ ته غنیمت، او غنیمت خو په جنګ میلاویږي د دشمن نه کولو دي، که موږ جنګ هم نه دی کړی، بغیر د جنګ نه، بغیر د ستړیوالي نه، بغیر د مشقت نه دا موږ ته میلاویږي لګیا دي. دا څومره د الله رب العالمین لوی فضل او کرم دی. دغه رنګه عمر بن خطاب رضی الله عنه به فرمایل الشتاء غنیمة العابدین، دا جمع چې دی دا د عبادت گزارو دپاره غنیمت دی. کوم چې د الله بندګي کوونکي دي د هغوی دپاره دا ښکلی غنیمت دی چې د دې موقعو نه هغه فایده اخیستی شي. معاذ بن جبل رضی الله عنه ډېر اوچتو صحابو کې دی، په علماو صحابو کې. او دا صحابي چې کله وفات کېده معاذ بن جبل نو په ژړا شو. چا ورته ولې ژړئ؟ ځکه باید سړی چې دا مرګ پرې راځي نو کاروبار او ښځه او بچي او ډېر څه ترې پاتې کېږي، نو هغې پسې ارمان کوي چې دا هسې خو رانه پاتې کېږي لګیا دی. چا چې کوم څیز سره مینه یي مرګ کې بیا وایي هغه یادوي، والعیاذ بالله. الله دې زموږ اخري خاتمه ښایسته کړي. د مرګ وخت کې بیا وایي د هغې قیسې کوي. ډېرو خلکو ته خلکو کلمه ویلې ده، تلقین ورته کې کلمه دی وایي دکان دکان دکان. الله اکبر. د علماو بعضې واقعات را نقل کړي د اخري حالاتو د دې بعضې خلکو. وایي داسې ځوانان چې ټول عمر بېګانې اورېدلې، نعوذ بالله، اخره کې ورته خلکو کلمه ووایه د به ګانه شروع کړه، فلانی ګانه، نعوذ بالله من ذلک، په خولې به هغه سندره راغله، والعیاذ بالله. نو دا
معاذ بن جبل رضی الله عنه چې په جړا شو چا ورته څه پسې جاړي څه دریاب شو چې ته جاړي معاذ بن جبل رضی الله عنه ورته وفرمایل انما ابكي على ظمأ الهواجر زه هغه د اوړي غرمه به وه او روژه به مې نیولې وه او هغه اوږده روژه به وه او تندې به واخیستم په هغه تنده پسې ژاړم الله اکبر دا صحابه دي په نیکو اعمالو پسې ژاړي روژې رانه پاتې شو ښایسته روژې به مې نیولې او زه دا خبره کوم دې ملګرو ته چې دا بعضې وخت کې د اوړي روژه یو تکلیف دی او تنده دا تنده او دا لوږه د دې روژې ګوره یو خوند او حسن دی چې دا پکې نه بیا روژه د څه شوله روژه خو وایي دی چې لږ تکلیف خو در باندې راشي که نه دي نفس باندې مشقت تېر شي ځکه الله اجر ورکوي چې ګوره دې بنده دا طعام او خوراک او څښاک یې زما دپاره پرېښی دی دقې ته روژه وایي وایي زه د دغه غرمې او د ګرمۍ په دې روژو په دې تنده پسې جاړم چې هغه ښایسته روژې رانه پاتې کېږي لږ په نیکو اعمالو پسې به هغوی جړل او دغه رنګه وقیام لیل الشتاء او دغه جمي د شپو هغه اوږدو اوږدو شپو کې چې کوم قیام به مې کوو په هغې پسې وجاړم او دریم ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذکر او چې هغه علماو مجلس په لګېدلی او د درس او ګڼه به ډېره وه او موږ ورته په زنګنانو ناستو صحابو دور ټول د درس دور درسونه به کېده نو ګڼه به وه ځکه چې حسن بصري رحمت الله علیه په باره کې راځي چې یو کس دغه ته لاړو بصرې ته بصره کې حسن بصري رحمت الله چې بصرې ته لاړو بازار یو دم بند شو ټول بازار بند شو لکه بس سمره چوټۍ ورځ شي سړی حیران شو دا څنګه چلی بازار ټول بند شو څه چلی چا ورته ویل درته ته خبر نه دا خو بصره ده دلته حسن بصري صاحب اوسېږي د هغه درس دی په مسجد چې د هغه درس شروع شي بیا څوک کار نه کوي دوکانونه بند شي هغه درس له خلک ځي داسې خلک زمون خلکو د فرض مانځه نه بعد هغه ذکر هم نه کوي داسې دانګي چې اوس دوکان ته زر لاړ شم ګاهک رانه خراب نه شي او بعضې کسان په زوره ځان سس کوي چې شاته صف کې ولاړ چې وتل راته اساني بیا هغوی به د درس لپاره بازارونه بندول د علم ماحول نو معاذ بن جبل بل په دې علم مجلس پورې وژړل چې دا صحابه به زموږ ملګري به درس به کوو موږ به دا ګوډې راماتې کړې ورته به ناست او ګڼه به وه دغه مجلس پسې جاړم چې دا د علم مجلس نو د علماو دغه مې رایادېږي بس نور دنیا پسې هغې نه دي جوړوي حالانکې دته ګورنري میلاوه شوي نبي علیه السلام دی اول ګورنر مقرر کړی د یمن وروستو زمانه کې بیا صحابو ډېرې فتحې کړي دي او ډېر غنیمتونه او ډېر مالونه راغلي خو هغه نه یادوي بلکې روژه د روژې تنده د شپې قیام او د علم مجلس او د درس مجلس بس دا درې خبرې یاد چې دا رانه پاتې کېږي زه په دې پسې خفه یم او بل یو روایت کې راځي شیخ البانی رحمه الله سلسله الاحادیث الصحیحه کې راوړی چې الغنیمة الباردة الصوم في الشتاء یخ غنیمت دې ته ویل دا روژه د په ژمي کې نیول دا یخ غنیمت دی ځکه موسم یخ دی مزیدار دی یخوالي کې راحت شان پروت دی په دې ګرمایش کې لږ تکلیف پروت دی مطلب دا دی چې د خوشحالۍ موقع ده دا روژه هم په اسانۍ تېرېږي او د شپې قیام هم پکې په اسانۍ سره میلاویږي ځکه یې دې ته الغنیمة البارده ویلی دی ابو هریره رضی الله عنه به فرمایل الا ادلکم علی الغنیمة البارده آیا زه تاسو ته هغه یخ غنیمت نه ښیم ملګرو ورته ویلې بلا ولې نه نو وایي ده به ویلې الصیام فی الشتاء په ژمي کې روژې نیسئ نفلي دا یو بهترین غنیمت دی ستاسو دپاره یخ غنیمت دی یخ حسن بصري رحمت الله علیه به هم فرمایل وایي نعم زمان المؤمن الشتاء ښکلې زمانه د مؤمن هغه جمع دی چې مؤمن د دې نه څه اخلي فایده اخلي څنګه چل وشي په دې کې لیله طویل یقومه شپه یې اوږده شي دا مؤمن پکې د شپې الله ته ودرېږي قیام پکې کوي ونهاره قصیر یصومه ورځې وړه شي دی پکې روژه ونیسي د الله رب العالمین لپاره او دغه رنګه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه تاسو ته پته ده په مدینه کې و د یهودو غټ عالم خو دی په د یهودیت کې هم حق پرست و کوم انسان چې حق پرست دی الله رب العالمین دې حق ته راولي چې ضد او عناد پکې نه د یهودیت په دور کې موی دی تقوادار و چې چاله به خبره کوله فیصله په حق به کوله نو په دې بنا باندې وایي د خود رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات لوستي په تورات کې مخکنو کتابونو چې آخري نبی به دا صفات نو چې کله دا واورېده چې د مکې نه یو شخص هجرت وکړو زمونږ کلي ته راغو مدینې ته
او نوم محمد دی صلی الله علیه و آله وسلم او وی چې زه پیغمبر یم او په مخکنو کتابونو کې دا نوم هم دی او احمد نوم هم دی صلی الله علیه وسلم. نو دې ملاقات ته ورغوي. زه ورغم دې دپاره چې زه پکې هغه نښې ګورم او یو څو سوالونه پې کوم چې د دغه سوالونو جواب د دې تپوسونو جواب بغیر د پیغمبرانو نه هېڅوک نشي ورکولی. زه ورته ملاقات ته حاضر شم. خو چې څنګه ما لا خبرې ورسره شروع کړي نه دي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک ته مې وکتل بس په ما باندې یو اثر وشو دننه مې د زړه ته راننوته د انسان. الله کله چې د زړه کې بغض نه عناد او حسد نه وي نیولې دا د حسد تبه ډېره ناکاره تبه ده که یو سړی شل ځله په حقه شي بیا به تا ته بدې ښکاري. ډېر ناکاره شی دی حسد. الله دې موږ د دې بغضونو حسدونو نه وساتي. نو چې کله مې په نظر پرېوتو وایي ما ویل چې دا مخ دروغجن مخ نه دی دا دروغجن مخ نه دی مخ دې وګوره څومره ښکلې چهره ده. نبي علیه السلام له الله دا ظاهري حسن هم ډېر ورکړی ښایست پکې ډېر په دې مخ مبارک رعب را باندې ورغی. بیا کېناستم سلام مې وکړو په قلاره کېناستم مخې ته. وایي ما یې خبرو ته غوږ ونیو چې دا څه نصیحت کوي. وایي ملګرو ته لګیا دی یو درس ورکوي. دا حدیث ده اوس را نقل کړی و چې ما دا حدیث دا درس واورېدلو دا حدیث لوسته نبي علیه الصلاة والسلام. ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. او حدیث نقل کی عبد الله بن السلام رضی الله عنه. نبی علیہ السلام وی نصیحت کوي اے ملګرو افشوا السلام سلام خور کوي یو بل باندې سلام کوي. سلام د محبت ذریعہ ده. کله چې سلامونه بند شي د انسانانو کې نفرت راځي. سلام ښکلې دعا ده. نبی علیه السلام فرمایي دوه ملګري یو بل نه خفه دي مخې له یو بل ته ورغه د نفرت د لاسه دا یو دې خوا مخ واړی دا بل ته خوا مخ واړی. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. په دې دوانو کې غوره هغه دی چې په دې بل باندې په سلام کې ورمخکې شي. د سلام کې واجبه کمال دی که دې بل کې لږ احساس یې زړه نه هغه ختم شي لکه ته وګوره ما باندې سلام واچوه. سلامتیا کلمه ده که نه خلک وایي روغه کو دا ښایسته روغه ده که نه سلام واچوه روغه ده که نه سلامتیا کلمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سلام عام کوي. دا د مسلمانانو شعار دی. دا نه چې ته ګډ مارنینګ ګډ ایونینګ ګډ آفټرنون بای بای ټاټا داسې دي. شادو نخرې دې شروع کړې د شادو پیښې کې لګي د زناورو په شان اوازونه روباسي د الله بنده. السلام علیکم ورحمت الله ښکلې الفاظ وایه. بچي په دې عادت کوي زنانه په دې عادت کوي. کور ته راننوځي کمرې ته راځي سلام سلام سلام. نبی علیہ السلام فرمایي کله چې انسان کور ته رانوځي او سلام وکړي د شیطان زړه ټک وشو چې دې سړي دا په کوم ټکي شروع وکړله دی خو دې کور ته خیر او برکت راوړل زموږ دپاره پکې سپری نه ښوده د کور ته ننوتو دعا ووي او بیا دا سلام وکړي. بچي په دې عادت کول پکار دي. قرآن کې دا حکم راغلی. قرآن کې سورة نور کې شته سورة نساء کې شته چې سلامونه کوئ یو بل. او بل نصیحت نبی علیه الصلاة والسلام دا کو چې اے ملګرو واطعموا الطعام په یو بل خوراکونه خوروئ. ځان نه شوم او بخیل مه جوړوه. میلمه راغی د میلمه میلمستیا او خپلو کې یو بل سره کله کله دعوت دا د مینې او محبت یو ذریعه واطعموا الطعام. او بل نبی علیه السلام فرمایي وصلوا الارحام خپلولي قایمه وساتئ. خپلولي یو بل سره وپالئ. په غم ښادۍ کې د یو بل تپوس وکئ. د یو بل سره ښه روابط وساتئ. کله کله به په منځ کې وړې وړې خبرې راځي دا به ختموئ. یو بل سره به محبت قایموئ خپلولي قایمه کوئ. صله رحمي بهترین عمل دی. په عمر کې او په مال کې د برکت نبی علیه السلام فرمایي زه هغه چاله ګارنټي ورکوم چې دی خپل ولي پالي چې د ده به الله په عمر کې برکت اچوي د ده به الله په مال کې برکت اچوي. او بل نبی علیه السلام وفرمایل وصلوا باللیل والناس نیام. او د شپې مونځ کوئ تهجد په هغه وخت کې چې خلک ودی. خلک په خوب وده پراته او ته الله سبحانه وتعالی ته ولاړ او عبادت کوي. په دې صحابو کې یو قبیله وه د ابو موسی اشعري قبیله ده اشعریین چې دا دغه یمن طرف نه راغلي. د دې د اوازونه خواږه اوس عجیبه باندې قرات به کوو. بعض انسان له الله څخه خوږ اواز ورکړ. ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت یې ورځ نبی علیه السلام د شپې واورېد په تهجدو کې سارې ورته ویلي نبی علیه السلام هلکه ځکه تهجد کې سنت طریقه دا ده چې قرات به لږ په زوره کوي چې تیر اوري کو خوښه سمرګرو مو اوري که چاته تکلیف وسو بیمار خیر دی به په قلاره وای خو که داسې
په تیزه ووایي چې څه کسان یې واوري خو چې زړه کې ریا نه وي دا جایز ده سنت طریقه هم ده نبي علیه السلام هم په تهجد کې قرآن د خوږ اواز لوسته صحابو به هم داسې کول نو نبي علیه السلام د شپې تهجد کې اواز واورېد نو سار ته ورته وایي او ابو موسی ما خو ستا بېګا قرآن واورېده تا ته خو الله تعالی د داود علیه السلام د اوازونو نه اواز درکړی د داود علیه السلام اواز هم ډېر خوږ چې کله به زبور لسته قرآن کې الله فرمایي دې غرونو به مو سره تسبیح شروع کړله دا یو معجزه وه د هغه چې د غرونو نه به اواز راوته او مارغان به ورته ودرېد هغوی به هم تسبیح شروع کړله الله خوږ اواز وایي تعالی الله داسې خوږ اواز درکړی او بیا به نبي علیه السلام د ده د قبیلې په باره کې ویل چې څومره اشعري نو د ټولو اوازونه خواږه وایي کله چې تاسو ما سره په سفر یا په غزوه کې روان یې او د شپې زموږ قافله په یو ځای کې پړاو واچئ ستاسو د خیمو ځای د شپې په تیاره کې زه ستاسو د اواز نه پیژنم چې کوم ځای نه خوږ قرأت را روان د شپې په تهجد به صحابه په سفر کې هم صحابو تهجد کول د شپې ته دې ته سفر کې سړی ستړی او بیا به هم د شپې راپاڅېده داسې عادت شوي دی سره او د شپې به لګې به قرآن به لوستلو نبي علیه السلام به فرمایل و کوم ځای نه چې خوږ اواز د شپې زه واورم زه وایم چې دغه طرف ته اشعریونه لکه چې خپلې خیمې لګولي دې طرف ته پړاو هغوی کړی زموږ د ملګرو ما ته د دین اندازه لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت چې ویو عبدالله ابن سلام ویو ما ته پته ولګېده بیا اخر کې زیری ورکړو چې دا صفات در کې راشي تدخل الجنة بسلام تاسو به جنت ته داخل شئ په سلامتیا سره یې ملګرو دا صفات ځان کې پیدا کړي دا د جنتیانو صفات نو هغې نه بعد مې بیا هغه سوالونه پرې وکړه بیا د هغې نه بعد چې ما ته جوابونه میلاو شو ما ته پته ولګېده چې دا د الله پیغمبر دی ما ورته ویل چې لاس را دې خوا کوي چې هسې نه لیټ شم او مرګ را باندې په داسې حال کې راشي چې په تا مې ایمان نه وي راوړی ایمان در باندې راوړم کلمه مې وویله خو بیا مې ورته یو عرض وکړی د الله نبي دا زموږ قوم چې دی بني اسرائیل دا ګوره ډېر بهتان تراش دي په سړي الزامونه لګوي ټول عمر مې ویله درسونه ورکړي دي خو ګوره په سړی بدنامه یم اول زما په باره کې دوی نه تپوس وکړه چې زه په دوی کې څنګه سړی یم دا معلومات اول وکړه کیدای شي تاسو را باندې بدګمانه شي دا بهتان تراش قوم دی زه به یو طرف ته شم او دوی راوغواړه زما باره کې ته تپوس وکړه نبي علیه السلام یهود راوغوښتل کیف عبد الله فیکم دا عبدالله په تاسو کې څنګه سړی عبدالله ابن السلام دا ستاسو د عالم هغه ویل دا خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا په موږ کې غوره او د غوره سړي زوی پلار یې ښه سړی او دا هم ښه سړی اوچت سړی دا زموږ سردار دی زموږ مشر دی پلار یې زموږ مشر من د ډېر عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوره که دی په ما ایمان راوړي د عبدالله ستاسو د مولوي صاحب بیا څنګه چل هغې ویلې ښه هغه به په تا ایمان راوړي دا نشي کېدلی چې په تا باندې به ایمان راوړي ځکه د دوی په زړه کې خو بغض و او د عبدالله ابن سلام په زړه کې خو بغض زړه یې صفا په دې کې عبدالله ابن سلام راووته او کلمې ویلې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فورا هغه 2 منټه مخکې چې صفتونه کول کمنټس بدل شو موډ بدل شو مزاج کې فرق راغو وایي دا شرنا وابن شرنا دا په موږ کې شري سړی دی پلار یې بېکاره سړی و دا خو داسې دی داسې نبي علیه السلام ته عبدالله بن سلام ودې کړه دا خلک ښه چې کله په صفتونو نه مړېږي او بیا دغه شل کوي دا اوس وایي شرنا وابن شرنا ځکه چې د دوی د مزاج خلاف شومه که نه د ده د مزاج شریک چې زه به ده نه به مې تپوس کولی چې زه ایمان راوړم په نبي علیه السلام بیا به ما ایمان راوړل بیا به ما د خیر کار کول نو عبدالله ابن سلام وایي ما ته پته ولګېده چې دا خو د الله آخري پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا هم فرمایل دا د ژمي په موسم کې ګوره دا روژه هم اسانه شي خاص کر نبي علیه السلام فرمایي د پیر او د جمعرات د ورځې روژه تاسو ونیسئ ولې او بل ایام بیض ایام بیض څه ته وایي دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه د هرې میاشتې سپوږمۍ په حساب د انګریزي حساب نه ګوره سپوږمۍ په حساب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر او د جمعرات د ورځې د روژې په فضیلت کې فرمایي وایي تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس د پیر او د جمعرات په ورځ باندې اعمال الله رب العالمین ته پیش کیږي د قبولیت ځای ته ځي د قبولیت ځای ته پیش کیږي د دې مثال داسې لکه اوس موږ یو
خپل فایل یا درخواست جمع کړو کنه نو په یو دفتر کې پروت دي نو بیا چې هغه بل چې کوم ځای کې په اډر جاری کیږي اخري دستخط کیږي هغه د لپاره خپل ورځ مقرر کړي هغه افسر چې په دې ورځ به ماته دا درخواستونه ټول راوړي زه به ساين کوم. الله رب العالمین یو قانون داسې مقرر کړی دی چې د اعمال یو ځای ته جمع کیږي او بیا د پیر او د جماعت پورې د قبولیت ځای ته ځي به چې قبول شي. الله دې زموږ ټول اعمال قبول کړي. دا مات ګډ دا ټوټه پوټه اعمال دې الله قبول کړي. دا د پیر او جماعت پورس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. زدا خوم چې زما عمل الله رب العالمین ته پیش شي په داسې حال کې چې زما روجي په هغه ورځ چې هغه روجه مې پکې پیش شي. ځکه پیر ورځ او جماعت پر عمل پیش کېږي په دې کې به زما یو عمل د روجي لیکل شي چې نن یې روجه وه. د دې زما محترم ورونو اهتمام وکړ. د دې اعمال موږ تاسو له اهتمام وکړ. په دې اعمال باندې موږ د الله رب العالمین په نسبت باندې قدر من کېږو. بل اخري حدیث درته وایم په دې روجه په دې جمع کې بل یو کار کله کله یا دا بجلی نه یا دا ګیس نه اوبه یخي بس شیطان په دا وسوسې درشي په دې به ته څنګه اودس خو څنګه به اودس دومره ورته ګرانه کې چې بس هغه فرض مونځ ته پاتې شي. والعیاذ بالله. د دې باره کې یو زیری واوره چې نبی علیه السلام فرمایي چا چې اودس کول ورته ګران یو اودس وکړي د دې څومره لوی اجر دی. په دې جمعې کې اودس اساني کې ګران دی ډېر ګران. بعضې ملګري وي یاره بس اودس هم راټینګ کړی شي بدري مونځونه خو په وکړو د اودس راته ډېر ګران. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. اے ملګرو اے زما امتا آیا تاسو ته نه ښیم داسې یو عمل چې الله به پې ګناهونه میټاو کړي. سبحان الله. ګناهونه به پې ووینځلی شي ختم به شي او درجات به هم د الله په نیز اوچت شي. د الله په نیز به اوچت سړی شي. که ما او تا ته خلک اوچت سړی وي نو څه پې او که راته وایي چې ښکته سړی نو څه پې د ده په ښکته ویلو مونږ ښکته کېږو نو د ده په اوچت ویلو مونږ اوچتېږو نو. نبي علیه السلام له یو کس راغی اقرع ابن حابس داسې دا بای سړی ځان داسې اوچت ګڼي متکبر دا سړی الله بې ذلیله کوي. سردارو نو دا سردارۍ نشې په دې مزغو کې وه. نه سردارۍ د نشې د وجې نه یې ویلې وایي تا ته زه معلوم یم د الله نه مې وایي نه ته څوک یې وایي څه مسله ده ستا وایي زه داسې سړی یم زما دا خوله نه ده زما دا خوله ان حمدي لزین و ان ذمي لشین. زه چې د چا صفت وکړم هغه سړی ښایسته کېږي چې ښایسته سړی دی او چې زه بدي وایم هغه بدرنګه کېږي. نبي علیه السلام وفرمایل کینه په قلاره ذاک الله. دا صفت د الله دی. الله چې څوک ښایسته کوي به ښایسته کېږي او چې الله یې بدرنګه کوي به بدرنګه کېږي. ستا په خوله باندې نه څوک ښایسته کېږي نه ستا په خوله څوک بدرنګه کېږي. یاد ساتي ته څوک یې او زه څوک یم چې زما او ستا په خوله به څوک لا ښایسته شي او زما او ستا په خوله به څوک بدرنګ شي. ښایسته هغه دی چې د الله په نیز ښایسته شي. الله دې مونږ د رب په نیز ښایسته کړي او بدرنګ هغه دی نعوذ بالله چې الله په نیز بدرنګ شي چې د الله سره یې کاته او معامله خرابه شي. دا بدرنګ دی. او چې د الله سره دې معامله روغه وه دا ښایسته دی. ټوله دنیا دې د ده خلاف شي. عبدالله بن عباس ته نبي علیه السلام فرمایل واوره که دا ټول اسمانونو او د ځمکې او دا ټول مخلوق ستا خلاف شي او په دې فیصله وکړي چې تاله ضرر درکړي معمولي ضرر نشي درکولی مګر هغه چې الله لیکلی. عقیده مضبوطه ساته. عقیده مضبوطه ساته. او چې الله درله ضرر لیکلی او دا ټوله دنیا حکومتونه ستا شي او په دې راجمع شي علی ان ینفعوکه چې فایده درکړي نفع درکړي نه شي درکولی نه شي درکولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درجې به هم څنګه اوچتېږي د الله په نیز به څنګه ښایسته کېږي. انسانان دي تا ته ښایسته ووایي یا نه د الله په نیز ښایسته کېدل وایي دا دي. صحابه وایي بلا یا رسول الله ولې نه د الله رسول دا خو راته وښایه دا کوم عمل دی چې زموږ په ګناهونه میټاو شي او د الله په نیز هم ښایسته اوچت شو. نبي علیه السلام فرمایي اسباغ الوضوء علی المکاره وکثرة الخطا الى المساجد. ښایسته اودس کول سره د تکلیف نه او ډېر ډېر قدمونه مسجدونو ته اخیستل او منځونو ته حاضرېدل. رسول الله او بل وی فرمایل وانتظار الصلاة بعد الصلاة او یو منځ چې دی وکړه د بل منځ انتظار کول چې یو منځ کې د بل منځ په انتظار چې لکه مازدیګر به اوس کله راځي چې بیا الله ته ودرېږو بیا عبادت. دا ډېر ښکلی عمل دی. ګناهونه میټاویږي او درجات اوچتېږي. اسباغ الوضوء د درې مصداقات علما ویلي دا به ویم ټایم ختم دی. یو چې وایي جمع د یخني ده او ته اودس وکړې دې ته ښایسته اودس علی المکارې سره د تکلیف ځکه تکلیف دی هلته اوبه هم یخې دي
او که یخني ګرمي وي خو اصل د یخنۍ کې د اودس لږ ګراني نو سره د تکلیف نه اودس دی ته وایي چې یخ موسم دی او ته بیا اودس کوي او دویم اسباغ الوضوء على المكاره ښایسته اودس سره د تکلیف نه دی ته ویلی کېږي چې انسان بیمار دی تبه یې ده په سر یې درد دی یا په بدن کې زخم دی وجود یې خوږېږي او د دې کټ نه راپاڅېدل او د اودس ته تلل ورته دومره ګران دي او بیا بس ځي په تکلیف لاړ شي او هغه اودس بیا هم وکړي دې ته وایي اسباغ الوضوء على المكاره او دریم مصداق علما ذکر کوي اسباغ الوضوء على المكاره چې ته هر اندام درې ځله ښایسته وینځې او ویې مږې چې کوم ځای وچ پاتې نه شي ځکه نبي علیه السلام یو قافله کې راتلو بخاري کې حدیث دی څه صحابه ترې مخکې شوي نو تادي و د مازدیګر مست تاخیر کېده صحابونه نو زر زر اودس وکړو نو دا شاته پوندې د بعضې مرګرو نه وشي پاتې شوې چې نبي علیه السلام ولیدلې دا وچ ځای بیل داسې په سترګو کې ښکاري داسې سر کېږي غوندې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل للاعقاب من النار تبعید او هلاکت دی د دې پوندو دپاره د اور د جهنم نه دا پوندې به الله په اور د جهنم سیزي دا څنګه اودس هم کړی دی چې پوندې دې نه پاتې شي نو په دې ژمي کې نو اکثر دا لاسونه وچ وي خپې وچ وي نو دا وچ پاتې کېږي دې وجه نبي علیه السلام وایي دا براجم مګل په ژمي کې ویلي دا مه کوئ ځکه دا ځینې کله وچ وي نو اوبه نه ورنوځي دغه رنګه دا پوندې سړی ومږي دا خپې صحیح ومږي چې دا وچ پاتې نه شي نو ښایسته اودس وایي دې ته وایي چې ته جمع دی یخنیم ده او بیا هم ته ښکلی اودس کې مزېدار الله رب العالمین دې په دې خبرو موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ په دغه بندګانو کې حساب کړي کوم چې الله په دغه آیتونو کې چې کوم ما ولوسته او په دې احادیثو کې کوم ذکر دي الله رب العالمین دې په دې کې موږ تاسو حساب کړي هغه ته ګرانه نه ده هغه ته ډېره اسانه ده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوم الغري سؤال كيف دشبي اور بلول دي بارك شريعت سو رسول الله صلى الله عليه وسلم منتا دا حکم کړی چې د شپې تاسو د کېږئ یو دروازې بندې کوي بسم الله پې ووایئ او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل لوښي پټ کوي ځکه په کال کې یو شپه داسې ده چې وباګانې په دې لوښو د خوراک څښاک کې نازلېږي وایي که نور څه د پټولو دپاره نه یو ډکی پکې دی خو پټ کوي دا لوښي هره شپه زنانو ته هم دا اهتمام پکار دی خویندو ته ویل پکار دی چې شپې لوښي پټوئ نبي علیه السلام ته امر کړی او بل نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو ډیوې بندې کوئ ډیوې مړې کوئ هغه زمانه کې به ډیوې اوس د لیټونه دي یا هیټر دی د هیټر هم دې کې راځي نو دا ګیسونه او د هیټرې دا بندول پکار دي ډېر حادثات هم راځي لکه دې ملګري مې لیکلي چې حادثه راغلې ده او دا نو الحمدلله شریعت په هر مقام کې زموږ راهنمایي کړې ده پکار ده چې داسې دا سنت طریقې دي نبي علیه السلام چې کوم هدایت موږ ته بیان کړي دي موږ د دې اهتمام وکړو نبي علیه السلام موږ ته دا هم ویلي دي چې تاسو سهار راپاڅېږئ د خوب نه نو تاسو ته پته نه لګي چې تاسو د لاس په کوم ځای کې شپه تېره کړې کېدای شي چې ګندګۍ ځای ته ورغلې نو ډایرکټ به لوښي ته لاس نه ښکته کې اول به د لوښي نه بهر درې ځل دا لاس وینځي لوښي ورته داسې راواړه یا به نلکه کولاوه کړي هغې نه بعد که دا لاس ته لوښي ته وردننه کړې نو وردننه کړې دا ګوره نبوي هدایات دي په دې باندې چې موږ عمل کوو انشاءالله تعالی د ډېرو ضررونو نه او د ډېرو آفتونو نه به الله سبحانه وتعالی موږ تاسو بچ کوي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب